السلام علیکم قدرمنو دوستانو، نن تاسو سره په دې ویډیو کې هغه معلومات شریکوم چې یو ښځه خپل خاوند ته دوکه ورکوي، یعنی بدچلنه وي، بدکاره وي، نو د هغې معلومات به څنګه کیږي. دا یو ډېر مخصوص ټاپک دی. د دې ټاپک په باره کې موږ ډېر سرچ وکړو، د هغې نه پس تاسو سره د معلومات شریکوو چې څنګه تاسو خپله دوکهبازه ښځه په اسانې طریقې سره معلومولی شئ چې آیا دغه رښتیا تا سره په صحیح طریقه روانه ده او که نه تا ته دوکه درکوي. قدرمنو دوستانو، د ټولو نه اول به راشو دې خبرې ته چې کومه ښځه خپل خاوند سره دوکه کوي، نو هغه به بغیر د څه وجې نه په وړه وړه خبره د خپل خاوند نه خفه کېږي، یعنی مقصد به یې دا وي چې خپل خاوند ته وخت نه ورکوي او بغیر د څه وجې کله چې ویده کېږي هم خپل خاوند ته به شا ورړوي، یعنی مخ به ترې اخوا اړوي او داسې اخلاق داسې خوی به ورسره چلوي چې بالکل د هغه به خیال نه ساتي، ځکه چې د ښځې مازغه په دغه دوران کې بل ځای کې وي. دویم خبره چې ډېره ضروري ده هغه دا ده چې تاسو ته کتل پکار دي چې ستاسو د مېرمنې رویه ستاسو د کور خلکو سره څنګه ده. که آیا ستاسو د کور خلکو سره د هغې رویه ښه وه، ټیک وه، او صرف تاسو سره یې ځینې وخت خبرې ستغېدلې یا تیزي کېدله، نو پکار ده چې بیا تاسو خپل ځان سم کړئ. خو که ستاسو د کورنۍ خلکو سره هم د هغې رویه سمه نه وي، نو بیا پوه شئ چې دغه مسله ډېره لویه ده او د دغسې ښځې چې دی د هغې تحقیق او تفتیش کول پکار دي چې ولې دا داسې کار کوي، ځکه چې کیدای شي بل چا سره چکر خو نه چلیږي. دویمه خبره دا چې ځینې ښځې داسې هم وي چې هغوی خپلوانو کره ډېرې ځي، یعنې په کور کې نه کښېني، د خپل کور ماشومانو یا د خپل کور خلکو ته دومره وخت نه ورکوي څومره چې هغه بهر ځي. یعنې ځینې خلک چې وي هغوی آزاد خیاله وي، هغوی بهر ډېر ګرځي او خپل کور، خپل بچو، خپل خاوند ته وخت نه ورکوي، نو دغسې ښځه هم د بدکارۍ اړخ ته مایله کېدلی شي. خیال پرې ساتل پکار دي. څلورم خبره ده چې کومه ښځه په کور کې په بلا وجه باندې د یو چا صفت کوي، یعنې یا د محلې څوک وي یا د دوی خپلوان رشته دار او هغه بار بار په دغه کور کې یادېږي، د هغه صفت کېږي، نو په دغه دوران کې هم لږ شانتې د سوچ نه کار اخیستل پکار دي، ځکه چې ځینې رشتې د دغسې باریکو خبرو نه ورانې شوي دي. که بیا هم یو ښځه په خپل خاوند باندې شک کوي، نو پکار ده چې د هغې موبایل چک کړي، یا که ځینې خلک داسې وي چې خپل موبایل هم خپل خاوند ته نه ورکوي، نو پکار ده چې داسې اپلیکیشن چې نن سبا راوتلي هغه انسټال کړي، نو د خپلې مېرمنې یا د خپلې ښځې مکمل ډیټیل دا چک کولی شي. قدرمنو، دا خبرې ډېرې زیاتې ضروري وي. نن سبا د موبایل دور دی، د دې هر څه خیال ساتل پکار دی چې داسې نه وي چې د یو چا کور په دې طریقه باندې وران شي. نو پکار ده چې خپله مېرمن پوه کړي، هغه په قلاره باندې پوه کړي چې آیا که زموږ په منځ کې کوم کس وي نو چې هغه ووځي. خو بیا هم که دغه خبرې بار بار مخې ته راځي، نو پکار ده چې دغسې ښځې سره رشته پرې کړی شي. که دا معلومات ستاسو خوښ شوي وي، ضرور ویډیو لایک کړئ. په آینده وخت کې به هم تاسو ته دغسې معلوماتي ویډیوګانې مخې ته راځي چې تاسو د هر څه نه خبر وساتل شئ.